سلامونه دوستانو، په دې لیست تاسو به روغ جوړ وای. د څه وخت کېږي یو نوی ویب سایټ جوړ شوی دی د AFG په نوم باندې. په دغه ویب سایټ کې یو نوی کوین ورکول کېږي د AFG کوینز په نوم باندې. همدارنګه په دغه ویب سایټ کې وړیا ماینینګ هم موجود دی او همدارنګه په دغه ویب سایټ کې زیاتره کسان راځي پانګه اچونه کوي، خپل پیسې په AFG کوین کې سټیکوي او ورځنۍ ګټه ترلاسه کوي. هغه په بدل کې دوی ته ورځنۍ ګټه ورکول کېږي. نو نن ویډیو کې دغه ویب سایټ اړوند خبره کوو چې دغه ویب سایټ څه ډول ویب سایټ دی، آیا باوري ده، سکیم دی، چا جوړ کړی دی. ټول معلومات درته په دغه ویډیو کې درکوم. او بله مهمه خبره دا چې که چېرته فکر وکړو دغه ویب سایټ د AFG په نوم باندې یا د افغانستان په سمبول باندې جوړ شوی دی، د افغانستان د نوم په سمبول باندې، او د افغانستان په نوم باندې جوړ شوی دی، افغانستان بیرغ د افغانستان نقشه پکې موجوده ده. آیا د ویب سایټ رښتیا هم د افغانستان نمایندګي کولی شي؟ آیا د ویب سایټ رښتیا هم افغانان جوړ کړی دی که کومو خارجیانو جوړ کړی دی او په دې خاطر باندې کوم افغانان دوکه کوي؟ دغه ویډیو کې درته پوره تفصیلي معلومات درکوم. ویډیو څه تر پایه په دقیقه وګورئ. نو اضافي خبر نه کوم، نو زه اطلاع درته په دغه ویډیو باندې فایل کوم. راځو مستقیما د AFG خپل صفحې ته. کله چې تاسو دغه صفحې ته راشئ په هغه صفحه باندې ټول معلومات موجود دي. اړتیا نشته زموږ تاسو په انټرنیټ کې کوم بل سرچینې څخه معلومات راخلو، ځکه چې هر څه په دغه صفحه باندې دوی دلته ښکاره کړي دي چې مقصد دا ډول ویب سایټ دی. نو لینک ډسکرپشن کې د ویډیو ډسکرپشن کې هغه ځای نه مستقیما تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ، د کې تاسو اکاونټ جوړولی شئ او ویب سایټ په ټول معلومات هم چک کولی شئ، او یا هم لاړ شئ ګوګل ته یا بل براوزر ته، هر براوزر چې په کې AFG coins.net سرچ کې دغه ویب سایټ به تاسو ته راخلاصي. نو دا ډاشبورډ دی. کله چې تاسو په پروفایل برخه باندې کلیک وکړئ، اخر کې تاسو ته دغه ویب سایټ صفحه راځي. دغه ویب سایټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، په دې کې دوی ټول کوم معلومات چې موجود دي شامل دي، هغه ټول په دغه کې موجود دي. نو راځو دغه ویب سایټ کې د سټیکینګ اړوند معلومات په درې ژبو باندې موجود دي، په پښتو، فارسي او انګلیسي، په درې وړو. چې کله تاسو کلیک واخلئ، هر ژبه باندې کلیک وکړئ، دغه PDF تاسو خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. او دلته دوی افرولز لري. دوی خپل وایي چې مقصد موږ دغه څلورو پلیټفارمونو لخوا خپل افرولز لرو. د خپل AFG کوینز افرول د چیش نه لرو، د باینانس څخه، او په باینانس کې به خپل BNB سمارټ چین نیټورک باندې لرو. نو اوس ګورو چې آیا رښتیا هم دوی د باینانس څخه افرول لري که نه. په دغه آیکن باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، د باینانس په آیکن باندې، دوی تاسو سیده بیا د خپل باینانس کوم ویب سایټ چې دی BSC کوم سکین د BNB سمارټ چین بلاک چین چې دی هغه ته مو بیایي. نو تاسو ته خپله دلته ښکار چې موږ ته چې راخلاص شو BSC سکین د باینانس خپل ویب سایټ چې کوم دی هغه راخلاص شو. په دې کې دا کوینز موږ ته ټول دلته ښودل کېږي چې د کوین چې نوم دی، ټوکن نوم د AFG کوین یا افغان کوین په نوم دی او سمبول یې AFG دی. په دې کې موږ ته خپله معلومیږي ټوټل سپلای تقریبا 1 بلیون ده، پوره 1 بلیون ټوټل سپلای ده. او هولډران یې څومره دي؟ ټول هولډران یې 519 دي، او هولډران هغې ته ویل کېږي چې تقریبا 519 ډیسنټرلایز والټونو کې دغه کوین چې کوم دي ساتل کېږي اوس موجود دي، یا خلک هلته پرې خپل لیږد رالېږد کوي. نو دلته لاندې راځو د خپل د دوی کم کنټراکټ ادرسونه چې د کنټراکټ ادرس دی. په دې کې مهمه خبره دا چې مهمه موضوع چې موږ تاسو باید هغه په نظر کې ونیسو، هغه دغه د کنټراکټ ادرس دی. دلته تاسو ته ښکاري کنټراکټ، او کنټراکټ ته بالکل ویریفاید ورکړل شوی دی چې دغه ادرس بالکل زموږ له د باینانس له طرفه ویریفاید شوی دی. او باینانس چې کله دغه موږ کنټراکټ ادرس دوی ګورو، کنټراکټ چې کله د باینانس لخوا ویریفاید شو د باینانس بلاک چین لخوا، نو هغه ټوکن موږ بالکل ویل شو دا یو باوري ټوکن دی، ځکه چې باینانس عادي کوینونو ته ویریفیکیشن نه ورکوي، او هغه ټوکن چې دوی سره ویریفاید شي باینانس خپل د میاشتې تر کمیشن یا فیس اخلي. او دوی مکمل کوډونه دي، هغه کسان چې دوی په مقصد د سافټویر جوړونه کې یا بلاک چین سیسټمونو کې بلد، هغوی په د کوډونو باندې ټول پوهېږي مقصد چې څومره پکې موجود دی، یا دا کوین باوري دی که نه. زما په نظر چې په دې کې کوم شک نشته، هر څه موږ ته ښکاره معلومېږي چې د کوین بالکل 100% باوري دی. او په دې کې څومره ټرانزیکشنونه ترسره کېږي په ورځنۍ توګه ټول تاسو کتلی شئ، د هغه ټرانزیکشن چې په بلاک چین سیسټمونو باندې موجود دي. راځو د دې ویب سایټ نه بیرته همدغه صفحې، او دلته دوی د دوه نورو ویب سایټونو سره هم افرول لري چې یو د فرابلی او بل نورتون په نوم دی، چې دا ډېر قوي ویب سایټونه دي. نو کله هم چې موږ یو قوي پلیټفارم معلوموو او غواړو چې دغه په اړه معلومات ترلاسه کړو، نو دغه نورتون ویب سایټ چې دی د نړۍ په سطحه چې څومره غټې غټې کمپنیانې ګورئ، شرکتونه ګورئ او غټ پلیټفارمونه ګورئ، زیاترو د ده سره قرارداد کړی دی، او د دغه امنیت یا سیکیورټي د نورتون په لاس کې ده. یوازې نورتون نه، بلکې د فرابلی په نوم کوم ویب سایټ چې دی هم خپله سیکیورټي ساتي. نو سیکیورټي یا پرایویسي سیکیورټي چې څومره ده هغه د دغو دوه ویب سایټونو په لاس کې ده. حتی دې څخه چې یو ویب سایټ هم یا نورتون ویب سایټ دوی سیکیورټي په لاس کې ولري، تاسو ویلی شئ چې دا یو قوي ویب سایټ دی. او نورتون ویب سایټ کولی شي چې د ویب سایټ د هیکرانو څخه، سکیمرانو څخه
VPN استعمال همدارنګه وایرسونو څخه یا داسې فایلونه چې هغه کې وراچول کېږي د ویب سایټ کې یا پلیټ فارم کې خرابې راولي هغه څخه دوی خوندي ساتي. نو دا ډېر غټ پلیټ فارمونه دي د نړۍ په سطحه چې دوی کې هم زیاتره کمپنیان د خپل انټرنیټ په سطحه چې دوی ویریږي چې موږ باندې هیکران حملې ونه کړي، خپل کوین په دې کې څنګه کوي یا خپل پلیټ فارم دوی سره رجسټر کوي چې سیف شي ورسره. اعظم په نورتون ویب سایټ باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ د نورتون صفحه مستقیما د دوی خپل ویب سایټ درته راخلاصېږي. نورتون ویب سایټ په اړه تاسو به خپل معلومات واخلئ چې آیا د څومره باوري ویب سایټ دی. نو دلته تاسو خپل ښکار چې بالکل 100% سیف دی او نورتون ویب سایټ وایي دغه په اړه چې افغان کوین افغان ډاټ نیټ کوم ډومین چې دی د زموږ سره بالکل سیف دی، کوم مشکل پکې نشته. نو دنه بیکزو پرابلی ویب سایټ ګور په پرابلی ویب سایټ کې هم دغه اړوند ما چې خپل کتل دي پوره معلومات موجود دي. البته له ما څخه بیخي زیاتو کسانو پوښتنه کوله چې دغه ویب سایټ په اړه موږ ته معلومات راکړه چې باوري دی یا نه دی. له تېرو 10 ورځو راهیسې زه اخته یم په دغه باندې معلومات کوم چې د ویب سایټ اخر باوري دی یا نه. بالکل دوی له طرفه بالکل سکیورټي کې محفوظ دی، دوی خپل ورته ویریفیکیشن ورکړی. تاسو به خپل هم دلته کتلی شئ د په اړه مکمل کوډونه معلومات چې څومره هغه کسان چې په ویب سایټونو پلیټ فارمونو کې بلد دي هغوی بیا ډېر ښه پوهېږي. او وروستی بل پلیټ فارم چې دوی دلته ورکړی دی هغه د نیم چیپ کمپنۍ ده. نیم چیپ د نړۍ په سطحه د ډومین او هاسټ اخیستلو تر ټولو غټه کمپنۍ ده چې خلک ترې هغې څخه ویب سایټ لپاره ډومین اخلي، هاسټ اخلي. نو دغه چې ده وایي د دې څخه خپل د دې هاسټ یا ډومین چې کوم دی هغه اخیستل شوی. تاسو دلته خپل بیا معلومات کتلی شئ چې څومره معلومات دي د AFG.net دغه ډومین په اړه. نو مقصد دغه څخه 100% ویریفاید دی. نو دا څلور ویب سایټونه چې دوی ورکړي دي دوی په ترو باندې موږ داسې ویلی شو چې دا کوین 100% محفوظ دی، د پلیټ فارم محفوظ دی، کوم کوین چې دوی جوړ کړی دی بالکل 100% قانوني دی. لاندې راځو نو د دغه ویب سایټ په اړه معلومات مقصد په دې کې اوس مهال فی الحال لپاره څومره کسانو سټیکینګ کړی دی، هغه کسان چې کوم پانګونه کړې ده 15,000 650 کسان د ورځ تر بلې زیاتېږي. دومره کسانو پکې دومره سټیکینګ پکې شوی دی، دومره ترې ویډرا به شوي دي په مقصد تاسو خپل دلته کتلی شئ. او دومره USDT ویډرا ترې شوي ده تقریبا 6,000 څومره ده. او دې اپلیکیشن هم را روان دی. اپلیکیشن لپاره دلته خپل کاونټ ډاون ورکړی تقریبا 4 ورځې 3 ورځې وروسته به د اپلیکیشن هم خپل اپلیکیشن راشي. او بله مهمه خبره دا چې د دوی روډ میپ ته تاسو وګورئ، په روډ میپ باندې بیخي ډېر کار شوی دی. تاسو خپله کتلی شئ دا د دوی مکمل روډ میپ دی. او که چېرته فکر وکړو روډ میپ باندې دومره کار کړی دی چې یو ساده ویب سایټ که څوک جوړوي یا سکیم ویب سایټ په هغه باندې دومره څوک خواري نه کوي. تاسو خپله د ویب سایټ د پلیټ فارم صفحه وګورئ، تاسو به واقعا ورته حیران شئ چې څومره خواري په دغه باندې شوی دی. که یو سکیم ویب سایټ وای نو مقصد خلک په دومره خواري زحمت نه کوي. پلیټ فارم دغه روډ میپ کې د دې په اړه ټول معلومات شامل دي چې راتلونکي کیسه کې کوم کارونه کړي تر دغه ځای پورې خو دوی ټول کارونه کړي دي. او پورته کارونه مقصد اپلیکیشن یې را روان دی په لنډ وخت کې. او کوین ټوکنو برن بعضې ټوکنو سوځول کېږي. او ډیسنټرلایز والټ روان دی، ډیسنټرلایز ایکسچینج یې را روان دی خپل او بخښئ سنټرلایز ایکسچینج. او په دې کې نور بلاکچین سیسټمونه ټول چې دی راتلونکي کې روان دي. په 2025 کال کې دوی اټکل ورکړی دی، ځکه 24 کال خو په تېرېدو دی. او د کوینز چې کوم وخت باندې جوړ شوی دی روډ میپ په 2024 د اولې میاشتې په 22 تاریخ باندې دغه چې دی جوړ شوی دی یا پلیټ فارم رامنځته شوی دی. نور په دې کې تاسو خپل ټول معلومات کتلی شئ. دلته هم د ټوکن سټیسټیک د ټوکن ټول معلومات څومره سپلای لري، څومره اوس قیمت او اوسنی قیمت چې دغه کوینز دی 0.309 ډالر دی، دومره سره برابر دی، دغه سره برابر دی. نور په دغه باره خو باندې ویشل شوی دی. او مهمه خبره دا چې دلته ټیم که چېرته تاسو خپل ریفرل ورته راولئ د 12 لیولو څخه ګټه درکول کېږي. نو ډیشبورډ برخې ته راغلم. په دې کې تاسو ته د ډیشبورډ برخه کې مکمل معلومات شته او سوشل میډیا اکاونټونه هم شته، تاسو خپله چیک کولی شئ. خپل ټیلیګرام، ټویټر او یوټیوب، فیسبوک هر ټول کتلی شئ. په یوټیوب باندې دوی څو ورځې مخکې لایو میټینګ هم کړی و، هغه هم تاسو کتلی شئ. کوم کس چې د اکاونټ جوړ کړی، کوم کس چې د ویب سایټ جوړ کړی د هغه خپل امرالدین دولتزی نومیږي، د افغانستان د بلخ ولایت دی. تاسو د دوی میټینګ لایو میټینګ چې کوم دوی کړی دی خپله په هلته یوټیوب کې راغلی دی په فارسي ژبه باندې، پښتو ژبه باندې، ترکي ژبه باندې. دا هلته کوم غونډه چې ده یا پریزنټیشن موجود دی تاسو ټول کتلی شئ. څومره پوښتنې چې تاسو سره دوی خپله په ویب سایټ خپل یوټیوب چینل باندې کتلی شئ، تاسو هلته لاړ شئ. نو په دې کې والټ برخه ته چې کله راشي په دې کې تاسو مستقیما پانګه اچونه کولی شئ. نو دې کې چې کله تاسو پانګه اچونه وکړئ خپلې پیسې به څنګه کوئ، په دې کې ورسره سټیک کوئ. د سټیکینګ بدل کې تاسو ته روزانه 0.8% کوینز هر ورځ درکول کېږي، 0.8% د خپلې پانګونې په بدل کې. یعنې کله چې تاسو په دې کې $100 پانګونه
هغې څخه به تاسو د ورځې 0.8% ګټه درکول کېږي. نور تاسو خپل حساب ورته وکړئ چې څومره کېږي. نو دې کې مقصد دغه ستاسو خپل والټ ته مقصد دې کې کله چې تاسو غواړئ په پانګه اچونو کې د ادرس په ځان سره کافي کړئ. کله مو چې کافي کړ په دې کې USDT BNB ټول چې تاسو غواړئ هغه ډیپوزیټ کولی شئ. زه راځم په خپل موبایل کې باینانس راخلاصوم. ما سره څنګه USDT ده، زه غواړم په دې کې اوس پانګه اچونه وکړم. نو دلته راځم تقریبا یو نټورک کې BNB سمارټ چین دی 100 USDT غواړم په دې کې ډیپوزیټ وکړم یا پانګه اچونه وکړم. نو راځم په ویډرا باندې ورته کلیک کوم، کنفرم باندې کلیک کوم او غواړم دغه ته ویب سایټ چې کوم دی دغې ته یو 100 USDT ولګم. په کنفرم باندې ورته کلیک کوم، ویډرا ما تایید کړله او منتظر کېږم چې دغه ویډرا هماغه ویب سایټ یا پلیټفارم ته ورسیږي. نو دلته تاسو ته ښکاري زما ډیپوزیټ چې دی هغه کمپلیټ شو. 100 USDT پانګونه ما ورته وکړله، ور ومې لېږل د ویب سایټ ته. زه دغه صفحه ریفرش کوم او دلته به زما ډیپوزیټ چې کوم دی هغه ترسره شوی وي. زما ښه دغه ویب سایټ ته راغلم. دلته تاسو راشئ په USDT باندې ورته کلیک وخلئ. دلته تاسو ته ښکاري ما ټوټل 100 USDT ډیپوزیټ کړی دی. هغه نه وروسته به دلته راشئ پانګونې لپاره په دغه سواپ بټن باندې به تاسو ورته کلیک وخلئ. په دې کې خپل سواپ موجود دی. په سواپ باندې چې کله تاسو کلیک ورته واخلئ، زه ټوټل 100 USDT لرم، تاسو ته خپله ښکاري. دلته به تاسو چې وکړئ USDT to AFG دا به انتخاب کړئ. دلته به اماونټ ولیکئ چې څومره تاسو لیکئ. مقصد زه 100 USDT لرم، 100 ورته لیکم. په هغې بدل کې څومره کوینز درکول کېږي؟ تقریبا دومره کوین موږ ته راکول کېږي 1,000,000 11,000 څومره کېږي تقریبا داسې ده. په سواپ بټن باندې تاسو ورته کلیک وکړئ. په سواپ کول باندې مستقیما تاسو ته معاملات ترسره کېږي او تاسو ته AFG کوینز درکول کېږي. دلته تاسو ته ښکاري موږ ته د هغې په بدل کې 2 کوینز چې کوم دي هغه راکول شول. دې په بدل کې موږ ته هره ورځ کوینز درکول کېږي AFG کوینز. او کومه ورځ چې تاسو بیا غواړئ د خپل کوینز ویډرا کړئ، هغه به لومړی دغه ځای نه تاسو USDT ته اړوئ، USDT ته اړوئ یا BNB ته اړوئ، بیا به تاسو په اسانۍ سره ویډرا کولی شئ. د ویډرا په تړاو راتلونکي کې بیا تاسو ته بله ویډیو جوړوم او د دې اپلیکیشن هم را روان دی. دلته تاسو ته ښکاري خپله ښکاري اپلیکیشن تقریبا 3 ورځې 21 ساعته وخت ورته پاتې. هغه وروسته به دغه اپلیکیشن هم راشي. دغه نه وروسته دوی سنټرلایز والټ جوړوي، ډیسنټرلایز والټ، سنټرلایز ایکسچینج راځي. نو دوستانو دغه ویب سایټ چې دی د یو افغان کس لخوا جوړ شوی دی چې امارالدین افغان نومیږي. ما ورسره خپله هم خبرې وکړلې. تاسو دغه ویب سایټ سپورټ برخې څخه کولی شئ دغه سره تماس ونیسئ، خبرې هم ورسره کولی شئ. او دغه کس چې دی د بلخ ولایت او دغه پلیټفارم چې د جوړ کړی واقعا چې ما خپل دغه سره خبره وکړې په نیټورک مارکیټینګ کې، کریپټو کرنسي او بلاک چین سیسټمونو کې خورا ډېره تجربه او ډېره پوهه لري، ډېر مهارت پکې لري. زه چې څومره فکر کوم په افغانستان کې بل داسې تکړه شخص نه وي موجود چې دومره پوهه معلومات دی ولري. او دوی د خپل پلیټفارم لپاره تقریبا 15 کلن پلان جوړ کړی دی او دی غواړي په خپل پلان مطابق دغه پلیټفارم مخې ته یوسي. یعنې د افغانستان په نوم کرنسي جوړه کړي، په کریپټو کرنسي کې رامنځته کړي او خپل ډیسنټرلایز والټ هم جوړ کړي، سنټرلایز والټ هم جوړ کړي. مقصد که د نور والټونه په افغانستان کې بند شول یا انټرنیټي محدودیتونه راغلي، موږ تاسو به خپل په افغانستان کې خپل ایکسچینج لرو، خپل والټ به لرو، هغه څخه استفاده کولی شو. نو دغه ویب سایټ کې مې د پانګه اچونې طریقه درته وښودله. په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې څنګه موږ په دې کې اکاونټ جوړولی شو، د ګټې څه سیسټم دی، په دې کې څه ډول ګټه ورکول کېږي. فری مایننګ هم موجود دی، هغې څخه هم تاسو ګټه اخیستلی شئ. کله چې د پروفایل برخې ته راشئ، دلته تاسو ته فری انکم راځي، په دغه باندې ورته کلیک وکړئ. بالکل تاسو په ټیپ کولو باندې دلته که تاسو ته خپله ښکاري چې څومره تاسو ټیپونه کوئ، د ټیپ له لارې تاسو ته فری ګټه درکول کېږي. نور ډیټیلز معلومات په راتلونکي ویډیو کې درکوم. دغه ویډیو کټېږي. دا وه زموږ ویډیو. په دې لږ دغه ویډیو تاسو خوښ وي، که بیا هم چا سره کومه پوښتنه وي، ستونزه وي، مشکل وي، موږ څخه یې کولی شئ. ډسکرپشن کې زما ټلګرام چینل لینک شته، هلته یې موږ کولی شئ کمنټ هم کولی شئ. همدارنګه دغه ویب سایټ په تړاو باندې تاسو خپله معلومات کولی شئ، ځکه په ویب سایټ کې هر څه چې دي ښکاره موجود دي. که بیا هم تاسو په کوم ځای کې شک لرئ، مشکل لرئ، لاړ شئ ویب سایټ کې، هر څه درته ښکاره معلوم دي. په انټرنیټ کې پوښتنه کولی شئ، بل چا سره مشوره کولی شئ، پوښتنه کولی شئ. که بیا هم چېرته پانګه اچونه کولی، زما په نظر پانګه اچونې لپاره یو بهترین سیسټم دی او غوره ویب سایټ دی.